غېږنیونه یوه له دودیزو لوبو څخه ګڼل کېږي چې وروستیو کې د کندوز اوسېدونکي د خوښیو مراسم د غېږنیونې دودیزې لوبې په ترسره کولو سره نمانځي. د دغه ولایت د غېږنیونې فدراسیون مسؤلین وایي وروستیو کلونو کې د غېږنیونې لوبې ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې او له پانګوالو د ورزشکارانو د ملاتړ غوښتنه کوي. که هر اقوام دی اشتراک میکنه، مفتی صاحبا، علما، مجاهدین، جوانان، ریسفیدا در کنار هم شیشتن، یک صلح و وحدت و برادری تمثیل میشه. میجا ما میبینم که جوانان در بین خود کوشش میکنه. بیشتر از 100 جوان در این مسابقات اشتراک کرد. د لوبې ترسره کوونکي د لوبې له ترسره کولو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او خلکو ته د سالم تفریح برابرول یادوي. هدف از راه اندازی محفل آوردن خوشی و لبخند بروی هموطنان ماست که اینا برگزار کردیم تا جوانان بیشتر با ورزش تشویق شود، دیگه از مواد مخدر و از چیزهای نیشاور دوری کنه، با ورزش روی بیاره. ورزش صحت سلامتی است. په ورته مهال بیا د غېږنیونې لوب مینوال او دیني عالمان په ډاډمنه امنیتي فضا کې د ورته ورزشي لوبو ترسره کېدل د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو پایله ګڼي او ورزشي لوبې د قومونو ترمنځ یووالي او د خلکو راټولېدنې لامل یادوي. در هر ولایت، در هر ولسوالی محفلای همچنین محفلایی که شما مشاهده میکنین برگزار شود و در ضمن از او انشالله یک وحدت و یک برادری، یک صمیمیت انشالله به وجود می آید. از توسط دوستای ما اینجا دعوت شدیم، آمدیم. فضل خدا امنیت هم است. شب یا 11 بجه شب شاید باشه، نام خدا هم امنیت است، هم برگزاری همچون مسابقات به خاطر همبستگی و از این میبینین کلګ مردم هم است. د غېږنیونې دا لوبه په داسې حال کې ترسره کېږي چې کندوز تل د بېلابېلو ورزشي لوبو کوربه وي.